Hey, تا نن خپل کار ختم کړی. Have you finished your work today? Have you finished your work today? او ما نن خپل کار ښه په وخت ختم کړی. Yes, I have finished my work on time. دلته د on time مطلب دی په وخت. زبردست. ما ویل چې نومان اختر ته کپړې اخیستې. Has Noman bought the clothes for Eid? Has Noman bought the clothes for Eid? نه هغه اختر ته کپړې نه دی اخیستې. He has not bought the clothes for Eid. He has not bought the cloth for Eid. مطلب هغه اختر ته کپړې نه دی اخیستې. دلته په یاد ساتئ دلته د صرف د عید ذکر وکړو. که چېرې تاسو د ورکوټي اختر خبره کوئ بیا تاسو ویلی شئ عید الفطر. که د غټ اختر خبره کوئ بیا تاسو ویلی شئ عید الاضحی. دا د ده نه هېر شوي او منم بلکل زما نه هېر شوي وو. ستا نه خو هره خبره هېروي. بس څه کې نو څه کې هلکه چای نه څکې؟ Would you like to take tea? مهرباني ما چای څکلی دی. No thanks, I have already taken the tea. لږ په مزه ویوه هغوی پې نه پوهېږي. ها صحیح ده. No thanks, I have already taken the tea. د دې مطلب دی چې نه مهرباني ما چای څکلی دی. اوس صحیح شو؟ اوس صحیح شو. ها بس ته اوس مهرباني وکړه ته لاړ شه. بس د چې را کلاس سټارټ کړو. ها او که نه ها که ستاسو څه قسمه سوال وي څه قسمه پوښتنه وي نو تاسو بالکل ماته ویلی شئ زما نه پوښتنه کولی شئ. بس دی که نه ناوخته کېږي. ها بس لاړم. ځه ها نن په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ د پریزنټ پرفیکټ ټینس په باره کې زده کوو چې پریزنټ پرفیکټ ټینس څه ته وایي. او نن د پریزنټ پرفیکټ ټینس په باره کې موږ ځکه زده کوو ځکه چې تاسو بار وایئ چې موږ ته د هیز هیو استعمال وښایه موږ ته د پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمال وښایه چې دا څنګه استعمالیږي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د پریزنټ پرفیکټ ټینس په باره کې مکمل ښه په تفصیل سره زده کړئ نو بیا دا ویډیو تاسو تر اخره پورې خامخا وګورئ ځکه چې نن په دې ویډیو کې موږ صرف پریزنټ پرفیکټ ټینس نه زده کوو بلکې دې سره موږ انشاءالله خو داسې ډېرې جملې داسې ډېر الفاظ زده کوو کومې چې زموږ په روزمره کنورسیشن کې ډېرې زیاتې عام دي هر ټیم په کار راځي. او که چېرته تاسو دا جملې دغه سنټنسز دا ټولې زده کړې مکمل په دې باندې ځان پوه کړئ نو چا سره په خبرو کولو کې به تاسو ته انشاءالله ډېره اساني وي. او بله خبره ده زموږ په هر ویډیو باندې ډېره زیاته خواري کېږي څنګه چې تاسو وکتل او دا پې صرف او صرف ستاسو لپاره کېږي. خو نن سبا نه ستاسو د کمنټ پته لګي نه ستاسو د لایک پته لګي. لایک هم فری دی کمنټ هم فری دی او کله چې تاسو کمنټ پرېږدئ زموږ ویډیو ته لایک راکړئ نو دا موږ ته ډېره زیاته حوصله راکوي. نو مهرباني وکړئ همدا اوس خامخا یو کمنټ پرېږدئ او د ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې یوټیوب یې نور خلکو ته هم مخې ته ورولي او هغوی به هم ډېره زیاته فایده واخلي. اوس راځئ چې ټینس سټارټ کړو. Number 1. What is present perfect tense? This is something really crucial. I mean that first of all we are going to learn that what is actually the present perfect tense, how and where can you use this tense. زماره خبرې مطلب دا دی چې دلته د ټول نه مخکې به اوس موږ دا زده کوو چې present perfect tense دا اخر څه ته وایي او تاسو په کوم ځای کې دا استعمالولی شئ او present perfect tense چې کوم دی دا د کومو کارونو طرف ته اشاره کوي. آیا دا د داسې کارونو طرف ته اشاره کوي چې هغه مکمل شوي وي اوس جاري وي روزانه کېږي او که اخر د کومو کارونو طرف ته اشاره کوي. راځئ چې دا هم زده کړو. نو په یاد ساتئ په انګلیش کې د دې ډیفینیشن درې تعارف تاسو ته په سکرین باندې ښه صفا ښکاري خو په پښتو کې به زه تاسو صرف او صرف دومره ووایم که چېرته تاسو د دې نوم ته لږ شانې سوچ وکړئ لږ شانې غور وکړئ present perfect tense نو ستاسو کنسپشن به دلته اتومیټیکلی کلیر شي مطلب اتومیټیکلی به تاسو دا پته ولګېږي چې دا د کومو کارونو طرف ته اشاره کوي او دا تاسو په کوم ځای کې استعمالولی شئ. نو د پریزنټ مطلب دی موجوده د پرفیکټ مطلب دی مکملېدل او د ټینس مطلب دی څنګه چې تاسو ته پته ده زمانه یعنی موجوده مکمل زمانه. اوس د دې څه مطلب دی
درې سمپلی دا مطلب دی چې په موجوده وخت کې یعنی په پریزنټ وخت کې کوم کارونه مکمل شي سر ته ورسیږي دا غیر لپاره موږ استعمالو پریزنټ پرفیکټ ټینس. که چېرته تاسو ته یاد وي هغه نورې ویډیوګانې هم زمونږ کتلې وي مکمل هم کتلې وي نو دا به تاسو ته ډېر زیات اسان وي. لکه په لومړنۍ ویډیو کې موږ زده کړي چې پریزنټ انډیفینټ ټینس موږ د داسې کارونو لپاره استعمالوو هغه د داسې کارونو طرف ته اشاره کوي چې هغه روزانه کیږي په هفته کې یو ځل کیږي وغیره. بیا د هغې نه بعد موږ دا زده کړل چې پریزنټ کنټینیو ټینس د داسې کارونو لپاره استعمالیږي چې هغه اوس په موجوده وخت کې جاري وي یعنی پریزنټ کنټینیو ټینس د داسې کارونو طرف ته اشاره کوي چې هغه په اوس په همدې ټیم کې په موجوده وخت کې روان وي جاري وي. اوس دلته زه تاسو ته دا وایم چې پریزنټ پرفیکټ ټینس موږ د داسې کارونو لپاره استعمالوو د ټولو داسې کارونو طرف ته اشاره کوي چې په موجوده وخت کې مکمل شي سر ته ورسیږي نو د دې لپاره بیا موږ استعمالوو پریزنټ پرفیکټ ټینس. لکه فار ایگزامپل که زه چېرته ووایم ما خپل بوټان پالش کړل نو دا کار سر ته ورسېدو دا مکمل شو. I have polished my shoes. I have polished my shoes. یعنی ما خپل بوټان پالش کړل بس دا کار ختم شو مکمل شو سر ته ورسېدو. هغه خپل کار ختم کو. He has finished his work. مطلب دا دی چې هغه خپل کار ختم کو مطلب بس په موجوده وخت کې هغه خپل کار ختم کو د هغه کار سر ته ورسېدو نو دلته په دې جمله کې پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالیږي. بل اگزامپل هغوی واده ته لاړل. They have gone to wedding ceremony. They have gone to the wedding ceremony. یعنی هغوی واده ته لاړل بس واده ته لاړل دا کار دلته مکمل شو سر ته ورسېدو نو په دې جمله کې هم پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالیږي. په آسان الفاظو کې د ټولو داسې کارونو لپاره چې هغه سر ته ورسیږي مکمل شي لکه ما مونځ وکړو هغوی تلاوت وکړو ما روټۍ وخوړه ما چای وڅښو بس کوم کار چې مکمل شي سر ته ورسیږي هغې لپاره استعمالیږي پریزنټ پرفیکټ ټینس. نمبر سیکنډ پہچان. اوس په دویم نمبر باندې به موږ د پریزنټ پرفیکټ ټینس پہچان یعنی پیژنګلو زده کوو. لکه فار ایگزامپل ستاسو مخې ته یو کس په انګلیش کې خبرې کوي تاسو یو د انګلیش اخبار ګورئ یا یو کتاب ګورئ یا تاسو یو ویډیو ګورئ نو تاسو به دا پته څنګه لګي چې آیا دا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی او که نه دی. نو د دې لپاره دا په یاد ساتئ چې کله هم په یو جمله کې په یو سنټینس کې هیو هیز راغی مطلب یا به ورکې هیو راځي یا به ورکې هیز راځي د دې دواړو نه ورکې یو هم راغی او په همدې جمله کې د ورب تھرډ فارم هم راغی. د ورب تھرډ فارم مطلب دی یعنی د ورب دریم حالت هیو هیز راغی او د ورب تھرډ فارم راغی نو ستاسو ذهن ته اتومیټیکلی دا راتلل پکار دی چې دا کوم ټینس دی دا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی یعنی دلته د داسې کار طرف ته اشاره کیږي چې هغه اوس په موجوده وخت کې مکمل شوی دی سر ته رسېدلی دی. یو ځل بیا درته وایم کله چې په یو جمله کې یا هیز راغی یا هیو راغی او د ورب تھرډ فارم یعنی دریم حالت هم راغی نو دا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی. دا د داسې کار طرف ته اشاره کوي چې بس هغه سر ته رسېدلی دی. لکه فار ایگزامپل I have brushed my teeth. ما خپل غاښونه برش کړي دي دا کار سر ته رسېدلی دی. نو که چېرته تاسو دې جملې ته لږ غور وکړئ په دې کې د آی نه بعد راغلی هیو یو خو موږ سره وشو بل دی برشډ. برشډ چې کوم دی دا د برش دریم حالت دی دریم فارم دی نو دلته موږ سره هیو هم راغی او برش هم راغی نو زموږ ذهن ته اتومیټیکلی دا راتلل پکار چې بس دا کار سر ته رسېدلی اوس په موجوده وخت کې دا مکمل شوی دی او دا کوم ټینس دی پریزنټ پرفیکټ ټینس. خو دا هم په یاد ساتئ که هیو هیز د جملې په سر کې راشي د جملې په درمیان کې راشي هیڅ خبره نه خو چې هیو هیز وي او د ورب تھرډ فارم وي نو دا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی. لکه فار ایگزامپل هماغه جمله ده هیو آی برشډ مای ټیت آیا ما خپل غاښونه برش کړي دي نو دا یو سوالیه جمله ده یو انټراګیټیو سنټینس دی. د دې په سر کې راغلی دی هیو او هماغه شانې د ورب تھرډ فارم یعنی برشډ پکې راغلی نو دا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی. یو بل اگزامپل او اخیری اگزامپل ارشد هیز ټیکن د ټی. ارشد چای څښلی دی نو په دې سنټینس کې د ارشد نه بعد راغلی دی هیز یو خو موږ سره وشو بیا ورکې راغلی دی ټیکن. ټیکن تھرډ فارم دی یعنی دریم حالت دی د ټیک. ټیک ټوک ټیکن ټیک لومړنی حالت دی ټوکې دویم حالت دی یعنی سیکنډ فارم دی او ټیکن یې دریم حالت دی یعنی تھرډ فارم دی. نو په دې کې هیز هم راغلی او ټیکن هم راغلی دی یعنی د ورب تھرډ فارم هم راغلی نو دا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی یعنی ارشد چای څښلی دی. نمبر تھرډ
اوس په دریم نمبر باندې په دریم سټپ کې به موږ د پریزنت پرفیکټ ټینس د فارمولې په باره کې زده کوو چې مطلب د پریزنت پرفیکټ ټینس فارموله زموږ نه څه غواړي. نو د پریزنت پرفیکټ ټینس فارموله تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د ټول نه مخکې ورکړی سبجیکټ. سبجیکټ ویل کېږي کارکوونکي ته هغه څوک چې کار کوي. دا تاسو زه بار بار وایم خو یو ځل بیا هم درته وایم. د هغې نه بعد دی بیا هیز هیو یعنی یا به هیز لګي یا به هیو لګي. بیا دی ورکړي د ورب تھرډ فارم یعنی د ورب دریم حالت به په دې ټینس کې استعمالیږي. او د هغې نه بعد دی ابجیکټ یا کمپلیمنٹ. ابجیکټ او کمپلیمنٹ د دواړو یو مطلب دی. نو سبجیکټ دی سبجیکټ نه بعد دی بیا هیز هیو یا به هیز لګي یا به هیو لګي. بیا ورکړي وی تھرډ یعنی د ورب دریم حالت او بیا اخیره کې دی ابجیکټ. ابجیکټ ویل کېږي هغه څه ته چې په څه باندې کار کېږي. اوس راځي چې دا خو په تفصیل کې زده کړو. خو د ټول نه مخکې موږ دا زده کوو چې هیز په کوم ځای کې استعمالیږي او هیو په کوم ځای کې استعمالیږي. په یاد ساتئ هیز کله چې په یو جمله کې هی شي اټ راشي یا ورکې خبر راشي د یو څه باره کې مطلب د سینګولر سبجیکټ باره کې ورکې خبر راشي که هغه انسان وي که حیوان وي که جاندار وي که بیجان وي خو چې یو وي واحد وي نو په هغه ځای کې بیا موږ استعمالو هیز. مطلب د هغه سبجیکټ نه بعد بیا موږ استعمالو هیز. لکه هی د یو الک طرف ته اشاره کوي. شي د یو جینۍ طرف ته اشاره کوي. اټ د یو څه طرف ته اشاره کوي چې بیجان وي یا ورکې بل هر څه راشي خو چې واحد وي د هغې نه بعد موږ استعمالو هیز. او د دې نه بعد چې کوم دی هیو. هیو استعمالیږي د آی دی یو وی نه بعد. مطلب کله چې په جمله کې یا آی راشي یا ورکې دی راشي یا ورکې وی راشي یا ورکې د پلورل سبجیکټ باره کې خبر راشي مطلب د دوا یا د دوو سره د زیاتو باره کې ورکې خبر راشي که هغه انسان وي که جاندار وي که هر څه وي خو چې دوه وي یا د دوو نه زیات وي پلورل سبجیکټ وي نو هلته بیا موږ د سبجیکټ نه بعد have استعمالو. And now finally let's strike up the step number 4. او زما پوره یقین دی دا درې سټیپونه چې تاسو کوم وکتل په دې کې چې څه هم په دې باندې به تاسو مکمل پوه شوي یاست. اوس بس تاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم نه وي. اوس راځئ دا تاسو چې څه هم وکتل سم زده کړل د دې کمال درته ښیم. اوس په سټیپ نمبر 4 کې به موږ د پښتو یو سنټنس یو جمله رالو او دا به ورډ بای ورډ دا تاسو کومه فارموله وکتله کومه فارموله هم زده کړه بالکل د دې مطابق به دا موږ پریزنت پرفیکټ ټینس ته کنورټ کوو او تاسو چې څه هم زده کړل د هغې د کمال پته به تاسو ته اوس ولګي. دلته به زه سکرین نه لرې شم چې تاسو نور هم صفا ښکاري او ډېر په اسانۍ سره پرې پوه شئ. نو څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دلته اوس موږ سره د پریزنت پرفیکټ ټینس فارموله ده. اوس به زموږ کار دا وي چې موږ به د پښتو یو جمله رالو او انګلیش ته به بالکل د دې فارمولې مطابق ترانسلیټ کوو. او دا په یاد ساتئ کله هم چې تاسو ته یو ټینس فارموله یادوي که هغه هر یو ټینس وي نو تاسو به په دې ټینس کې هیڅ قسمه مشکل نه راځي او تر عمره به درته یاد وي او ډېر په اسانۍ سره به کولی شئ چې د دغه ټینس جملې جوړې کړئ. دلته موږ سره اوس د پښتو یو جمله ده. ما خپل بوټان پالش کړي دي مطلب دا کار سر ته رسېدلی دی بس مکمل شوی دی. نو ټول نه مخکې په فارموله کې زموږ نه څه غواړي سبجیکټ یعنی هغه څوک چې کار کوي. نو کله چې تاسو په یو جمله کې د سبجیکټ یعنی د کارکوونکي پیدا کول غواړئ نو ځان نه به سمپلي داسې پوښتنه وکړئ لکه فار ایگزامپل دلته زما مخې ته دا جمله ده ما خپل بوټان پالش کړي دي نو زه به د ځان نه داسې پوښتنه وکړم که چېرته ماته د کارکوونکي باره کې پته نه وي زه به د ځان نه داسې پوښتنه وکړم چا بوټان پالش کړي دي نو ما ته به اټومیټیکلی دا جواب ملو شي چې ما بوټان پالش کړي دي. نو زما لپاره یعنی د ځان لپاره په انګلیش کې څه استعمالیږي آی. د آی مطلب دی زه. په دویم نمبر باندې فارموله زموږ نه غواړي هیز یا هیو و یا هیو ولګوه دلته یا هیز ولګوه کوم چې صحیح راځي. نو را یاد کړئ ما تاسو ته ویلي کله هم چې په یو جمله کې آی دی یو وی راشي یا ورکې د دوه یا د دوو نه د زیاتو څه باره کې خبره وشي مطلب په اسانو الفاظو کې پلورل سبجیکټ راشي نو هلته بیا موږ لګو هیو. نو دلته آی راغلی ده د آی نه بعد به موږ لګو هیو. په دریم نمبر باندې فارموله وي د ورب دریم فارم یعنی دریم حالت ولګوه. نو په دې کې کار کم یو دی پالش کول. نو پالش دا فرست فارم دی پالشډ سیکنډ فارم دی او پالشډ یې تھرډ فارم هم دی. نو دلته موږ ولګو polished. I have polished. په آخري نمبر باندې فارموله و چې ابجیکټ ولګوه هغه څه چې په څه باندې کار کیږي. نو په څه باندې کار کیږي زما په بوټانو باندې کار کیږي نو زه به ولګوم my shoes.
I have polished my shoes. ما خپل بوټان پالش کړي دي. دا په یاد وساتئ. شوز هر قسمه پیزارو ته ویل کیږي. ها دلته به اوس موږ د دې پازیټیو جملې نه مطلب د دې مثبت جملې نه نیگیټیو یا منفي جمله به څنګه جوړو. مطلب داسې به موږ څنګه وایو چې ما خپل بوټان نه دي پالش کړي. نو دا ډیر زیات آسان دی. کله چې په جمله کې که هیو راشي که هیز راشي د دې نه بعد به سیمپلی صرف د ناٹ اضافه وکړئ. I have not polished my shoes. دا زموږ منفي جمله شوه چې ما خپل بوټان نه دي پالش کړي. ها اوس به د مثبت جملې نه تاسو سوالیه یعنی انټراګیټیو سنټنس انټراګیټیو جمله څنګه جوړوئ. مطلب د چا نه داسې پوښتنه څنګه کوئ چې آیا ما خپل بوټان پالش کړي دي. دا هم ډیر زیات آسان دی. کله چې په جمله کې که هیو راشي که هیز راشي د دغه ځای نه به یې کټ کړئ او د ټولو نه مخکې به یې ووایئ. مطلب د جملې په سر کې به یې ووایئ یا به یې ولګوئ. لکه فار ایگزامپل have I polished my shoes. have I polished my shoes. اوس دې مطلب شو چې ته چا نه پوښتنه کوې چې آیا ما خپل بوټان پالش کړي دي. نو دا په یاد وساتئ دا اسې اگزامپل دی او تاسو ته چې څه قسمه جمله هم راځي تاسو ورسره بالکل دا کار کولی شئ او تاسو به منفي جمله او سوالیه جمله ډیر په اسانۍ سره جوړه کړئ. نمبر سیکنډ هغه واده ته تللی دی. نو دا کار هم مکمل شوی دی سر ته رسېدلی دی. نو فارموله کې د ټول نه مخکې زموږ نه غواړي سبجیکټ یعنی کارکوونکی. څوک واده ته تللی دی. هغه واده ته تللی دی. نو هغه یو هلک هم کیدی شي یو سړی هم کیدلی شي او د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي هی. بیا په دویم نمبر باندې غواړي هیز یا هیو. نو دلته موږ لګو هیز ځکه چې هی د یو هلک دپاره یا د یو سړي دپاره استعمالیږي. په دریم نمبر باندې غواړي د ورب تھرډ فارم یعنی دریم حالت. نو تللو ته په انګلیش کې څه ویل کیږي گو. گو فرست فارم دی. وینټ سیکنډ فارم دی او گان یې تھرډ فارم دی. نو دلته به موږ لګو گان. He has gone. بیا غواړي ابجیکټ هغه څه چې په څه باندې کار کیږي. نو زه به ولګوم to wedding ceremony یعنی واده ته. He has gone to wedding ceremony مطلب یې دا چې هغه واده ته تللی دی. اوس د عمدې جملې نه موږ نیګیټیو یعنی منفي جمله څنګه جوړوو چې هغه واده ته نه دی تللی. نو په دې کې هیز راغلی په بل کې هیو راغلی و. د هیز نه بعد به موږ سیمپلی د ناٹ اضافه وکړو. He has not gone to wedding ceremony. هغه واده ته نه دی تللی. اوس هم د پازیټیو جملې نه به موږ انټراګیټیو یعنی سوالیه جمله هم جوړوو چې آیا هغه واده ته تللی دی. نو ټول نه مخکې به زه صرف سیمپلی داسې ووایم has he gone to wedding ceremony. آیا هغه واده ته تللی دی. موږ صرف او صرف هیز راواخیستو او د جملې په سر کې استعمال کوو نو دې معنی بدله شوه مطلب پوښتنه شوه چې آیا هغه واده ته تللی دی. نمبر تھرډ هغوی چې څکلی دی. نو په فارموله کې زموږ نه دلته څه غواړي سبجیکټ. چا چې څکلی دی. هغوی چې څکلی دی. نو د هغوی لپاره استعمالیږي دی. نو په دویم نمبر باندې په فارموله کې غواړي هیز یا هیو. دلته موږ هیو لګو ولی ځکه چې دی مطلب دی هغوی. نو هغوی دوم کیدلی شي دریم کیدلی شي لسم کیدلی شي. نو کله چې په یو جمله کې پلورل سبجیکټ راشي د دوه یا د دوه نه د زیاتو څه باره کې خبر راشي هلته بیا موږ لګو هیو. دی هیو. بیا په دریم نمبر باندې د ورب دریم حالت. نو ورب ورکې کم یو دی یعنی کار ورکې کم یو دی سکل. نو د چیز کولو لپاره استعمالیږي ټیک. ټیک فرست فارم دی. took second form دی او taken یې third form دی یعنی دریم حالت دی. نو دلته موږ لګو taken. they have taken بیا object په څه باندې کار کیږي په چیو باندې کار کیږي. they have taken the tea. د tea ورکې object شو. او دې جملې مطلب دی چې هغوی چې څکلی دی. اوس د عمدې جملې نه موږ نیګیټیو جمله څنګه جوړوو چې هغوی چې نه دی څکلی. نو صرف او صرف د have نه بعد به ولګو not. they have not taken the tea. هغوی چې نه دی څکلی. سوالیه به دې څنګه جوړو چا نه به پوښتنه څنګه کوو چې آیا هغوی چې څکلی دی. have به راولو د جملې په سر کې به ووایو have they taken the tea. have they taken the tea. په دویم ځل به ورکې نه راځي بس د جملې په سر کې وشو. have they taken the tea. آیا هغوی چې څکلی دی. نمبر 4 اسد اکسیډنټ کړی دی. دا کار هم مکمل شوی دی. په فارموله کې د ټول نه مخکې زموږ نه غواړي سبجیکټ یعنی کارکوونکی. چا اکسیډنټ کړی دی. اسد اکسیډنټ کړی دی. نو ټول نه مخکې به زه ولګوم اسد. بیا په دویم نمبر باندې هیو یا هیز. نو اسد یو دی یعنی سینګولر دی زه به ولګوم هیز. بیا په دریم نمبر باندې د ورب دریم فارم.
نو اکسیډنټ کولو دپاره استعمالیږي میټ وړومبنی حالت دی، میټ یې سیکنډ دی او میټ یې تھرډ هم دی. نو دلته به زه ولګو میټ. اسد هیز میټ. بیا ابجیکټ an accident. اسد هیز میټ an accident. اسد اکسیډنټ کړی دی. اوس به د دې جملې نه موږ منفي جمله څنګه جوړو چې اسد اکسیډنټ نه دی کړی. اسد هیز ناٹ میټ an accident. یعنی اسد اکسیډنټ نه دی کړی. دزه به څنګه وایو چې آیا اسد اکسیډنټ کړی دی؟ هیز به راشي د سنټنس په سر کې به ووایو. هیز اسد میټ an accident. آیا اسد اکسیډنټ کړی دی؟ په دې کې موږ صرف هیز راواخیستو د سنټنس په سر کې مو وایو او دا انټراګیټیو یعنی سوالیه جمله شوه. نمبر 5 د هغه پلار وفات شوی دی. دا کار هم مکمل شوی دی، سر ته رسیدلی دی. نو په فارموله کې د ټول نه مخکې زموږ نه غواړي سبجیکټ. د چا پلار وفات شوی دی؟ د هغه پلار وفات شوی دی. نو زه به ولګوم هیز فادر. د هیز فادر مطلب دی د هغه پلار. د هی مطلب دی هغه او د هیز مطلب دی د هغه او د فادر مطلب دی پلار. نو سبجیکټ زموږ وشو. په دویم نمبر باندې فارموله و چې یا هی ولګوه یا هیز ولګوه. نو هیز د یو کس طرف ته اشاره کوي. نو دلته به زه ولګوم هیز. his father has. بیا په دریم نمبر باندې died. his father has died. د هغه پلار وفات شوی دی. اوس د دې جملې نه موږ نیګیټیو جمله څنګه جوړو؟ داسې به موږ څنګه وایو چې د هغه پلار نه دی وفات شوی. his father has not died. his father has not died. د هیز نه بعد به دلته ولګي not. his father has not died یعنې د هغه پلار نه دی وفات شوی. د چا نه پوښتنه څنګه کوئ چې آیا د هغه پلار وفات شوی دی؟ همدغه هیز به راولئ د جملې په سر کې به ووایئ، د دې نه به انټراګیټیو یعنې سوالیه جمله جوړه شي. has his father died. has his father died. بیا د دې مطلب شو چې آیا د هغه پلار وفات شوی دی؟ او زه امید کوم چې په پریزنټ پرفیکټ ټینس باندې به تاسو مکمل پوه شوي یاستئ. که د دې نه باره هم ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال وي، څه قسمه پوښتنه وي، نو بالکل په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ او زه به کوشش کوم چې تاسو ته ستاسو د سوال یو بهترین یو ښه جواب درکړم. ډیره مننه.